لغمان ولایت کې د قومندان زلمي په ګډون 110 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. تېره شپه افغان ځواکونو لغمان کې د کمانډو او سپردو قطعې په ملتیا سره د لغمان ولایت له مرکز څخه په طالبانو څخه عملیات پیل کړل، چې په پایله کې د یادې ډلې 110 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادو عملیاتو مشري د ملي دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا پر غاړه لري او اوس مهال له مرکز څخه تر النګار ولسوالۍ پورې سیمې له طالبانو څخه پاکې کړي او د الیشنګ په لور عملیات په بریالیتوب سره روان دي. د سرچینې په خبره له ماښام څخه تر اوسه د افغان ځواکونو له لوري 50 طالبان وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان دي، چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندان زلمی هم شامل دی او همداشان د یادې ډلې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. که څه هم تر اوسه طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو صحیحون ورځپاڼې ته د لغمان یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې وروسته له هغې چې افغان ځواکونو د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړل، نو یاده ډله د خلکو له کورونو په تېښته بریالۍ شوله. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.